سیکولریزم سیکولریزم د کوم آسماني یا غیبي په ځای په نړۍ، د عقیدې په ځای په چلند، د تابعدارۍ په ځای په ازادۍ او د قدامت پسندۍ په ځای په غوره پختګي یقین ساتي. د سیکولر معنا دا ده چې هر څوک حق لري چې خپل مذهبي نظر وساتي او یا یې په مخ بوځي، خو د چا د عقیدې مخه نیول په هیڅ معنا نه ده. یو سیکولر دولت یا حکومت به غواړي چې د مذهب په مسلو کې بیطرفه پاتې شي. د سیکولریزم اصول چې زموږ ډیری ازادۍ څخه ساتنه کوي په لاندې ډول دي. اول، د دولت ارګانونه او عامه پوهاوي ساحې د مذهبي ارګانونو جلا کول، چرته چې مذهب برخه اخیستلی شي مګر واک نه لري. دویم، د خپل مذهب یا عقیدې په داسې توګه لمانځل چې نورو وګړو ته تاوان ونه رسوي، یا د عقیدې د بدلولو او یا د کومې عقیدې د نه لرلو واک د خپل ضمیر سره سم وکاروي. دریم، مساوات د دې لپاره چې زموږ مذهبي عقیدې یا د هغوی نشتوالی موږ په ګټه یا تاوان کې نه اچوي. د مذهب د دولت څخه جلا کول. د مذهب او دولت جلا کول د سیکولریزم بنسټ دی. دا ډاډ ورکوي چې مذهبي ډلې به د دولت په چارو کې لاسوهنه نه کوي او دولت به په مذهبي چارو کې لاسوهنه نه کوي. په انګلستان کې دوه رسمي عیسوي څانګې پیژندل شوې دي: د انګلستان کلیسا او د پریسبایټریان کلیسا د سکاټلند. د انګلستان ملکه د دولت مشري او د انګلستان د کلیسا ستر ولایت یعنی مشري هم په غاړه لري. په شمالي آیرلینډ یا ویلز کې کومه منل شوې کلیسا شتون نه لري، خو د انګلستان د مشرانو په جرګه یعنی هاوس آف لارډز کې 26 پرته د ټاکنو ناست پادریان قوانین اغیزمن کوي چې په ټوله برطانیه اغیز کوي. په انګلستان کې عیسایت د ډیرو خلکو د ژوند بیلابیلې لارې اغیزمنوي. انګلستان د ډیرو مذهبونو او مذهبي عبادت ځایونو مرکز دی، خو بیا هم ډیر وګړي د ټولنې مذهبي عقیده یا لري نه یا یې په عملي ژوند کې نه کاروي. سیکولریزم دواړه عقیده لرونکي او نه منونکي ساتي. سیکولریزم هڅه کوي چې د ټولو وګړو لپاره د مذهبي عقیدې او په هغه باندې د عمل کولو ازادي خوندي کړي. سیکولریستان غواړي چې د فکر او ضمیر ازادي د ټولو لپاره مساوي مراعات کړي، که هغه منونکي او یا نه منونکي دي. دوی نه غواړي د مذهبي ازادیو مخه ونیسي. مذهبي ازادي. سیکولریزم هڅه کوي چې د مذهبي او نورو عقیدو د بشپړې ازادۍ دفاع وکړي او د ښکاره دیني عقیدې حق خوندي کړي چې ترڅو د نورو د حقونو او ازادیو په وړاندې خنډ نه جوړوي. سیکولریزم د یقیني کوي چې د مذهب منونکو او نه منونکو ترمنځ انصاف ټینګ وي. سیکولریزم انصاف او دیموکراسي پراخوي. په سیکولر دیموکراسي کې ټول خلک د قانون او پارلیمان په وړاندې مساوي وي. هیڅ مذهبي یا سیاسي تړاو د ګټو یا زیانونو سبب نه ګرځي او مذهبي عقیده لرونکي وګړي هم هغسې حقوق او مسؤلیتونه لري لکه د نور یې چې لري. سیکولریزم نړیوال بشري حقونه تر مذهبي غوښتنو لوړ ګڼي. داسې قوانین مخې ته راوړي چې د ښځو او لږکیو حقونه د مذهبي تبعیض یعنی ډسکریمینیشن په وړاندې خوندي کړي. د مساوي قوانین یقیني کوي چې عقیده نه لرونکي هم د هغو خلکو برابر وي چې مذهبي یا کومه فلسفي عقیده پورې ځانونه تړي. عامه خدمتونو ته مساوي لاسرسی. موږ ټول روغتونونه، ښوونځي، پولیس او د مالي چارواکو خدمات شریکوو. دا اړینه ده چې دا
د عامه خدمتونو مرکزونه د کارولو په وخت کې سیکولر وي نو هیڅوک د مذهبي عقیدې په بنسټ ورڅخه نه راګرځول کیږي. د دولت ټولې تمویل یعنی فنډډ ښوونځي باید سیکولر یا غیر مذهبي وي په درس ورکولو کې، ځکه چې ماشومان د مور او پلار د مذهب څخه پرته په ګډه زده کړې کوي. سره کله چې د دولت د عامه خدماتو ریاست په کوم ځانګړي عقیدې پورې تړلې مؤسسې ته قرارداد ورکوي نو باید دا ډاډمن کړي چې داسې خدمتونه باید بېطرفه وي او د خپلې عقیدې د پرمخ وړلو لپاره کار ونه کړي. سیکولریزم د خدای د منلو انکار نه کوي، یعنی ایتیزم یا ملحدیت سیکولریزم نه دی. ایتیزم د خدای په نه منلو باور لري. سیکولریزم یوازې د ډیموکراټیک ټولنې لپاره یو چوکاټ چمتو کوي. ملحدین د سیکولریزم په ملاتړ کې ښکاره لیوالتیا لري، ځکه چې سیکولریزم په خپله د کوم ځانګړي مذهب یا عقیدوي دود د پیاوړي کولو هڅه نه کوي او نه په چا په زوره ملحدیت مني. سیکولریزم یوازې په ټولنه کې د مساواتو د تامین لپاره یو چوکاټ دی. په سیاست، تعلیم، قانون او په هر ډګر کې د منونکو او نه منونکو لپاره یو شان. سیکولریزم د بیان ازادي خوندي کوي. مذهبي خلک حق لري خپل عقاید په ولس کې څرګند کړي او ورسره هغه خلک هم د څرګندونو ازادي لري چې د هغوی مخالفت کوي یا د دوی عقیدې تر پوښتنې لاندې راولي. مذهبي عقاید، نظریات او سازمانونه باید د بیان د ازادۍ څخه ځانګړې استفاده یا ګټه وانخلي. په دیموکراسۍ کې په ټولو نظریاتو او عقایدو باید آزاد بحث وشي. وګړي حقونه لري او عقاید او نظرونه نه. یعنی په دیموکراسي کې انسانان یا وګړي مقدم دي، نه کې عقاید او نظرونه. سیکولریزم تر ټولو ښه چانس یا فرصت دی د یوې داسې ټولنې د جوړولو چې چېرته د ټولو مذهبونو خلک یا هیڅ یو هم نشي کولی په سالم او سوله ییز ډول ژوند وکړي. مننه د خان شهید لایبرري یوټیوب چینل سره د پاتې کېدلو.